د امیرالمؤمنین تازه فرمان او په طالبانو پکې بندیز. دا چې څه نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د 2 رسمي دندو لرلو بندیز ولګاوه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې د طالبانو حکومت غړي په یو وخت کې د 2 رسمي دندو له ترسره کولو څخه منع کړي دي. په دې فرمان کې چې د طالبانو د عدلیې وزارت له لارې خپور شوی، ټولو چارواکو ته لارښوونه شوې چې د یو وخت 2 دندې ترسره کول بند کړي. هغه کسان چې د مهال په حکومت کې په 2 ځایونو دندې ترسره کوي باید 1 دنده پرېږدي. د دغه فرمان په اعلان سره طالبانو د خپلو حکومتي چارواکو د اغیزمنتیا زیاتولو هڅه کړې ده. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په وروستۍ ګمارنه کې ورته څرګندونې شوې دي. مولوي عبدالکبیر څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر په حکم د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو، خو تر اوسه د هغه پر ځای د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه بل څوک نه دی ټاکل شوی. په دې اړه د چارواکو وروستۍ پریکړې لا څرګندې نه دي. د دغه فرمان اعلان د طالبانو په حکومت کې د یو هڅې په توګه ګڼل کېږي چې د اداري نظم او د مسؤلیتونو ویش په ښه توګه تنظیم کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.